د مقدمې په توګه تاریخ پوهان د آریایانو د بنسټځای په هکله بېلابېل نظرونه لري. اکثریت یې د آریايي ټبر بنسټځای د قفقاز غرونه بولي، چې ګواکې آریایي کورنۍ په لومړي وار د قفقاز له غرونو څخه راوتلي او شاوخوا د کوچیانو په توګه خپرې شوي. زرهاوو کاله پخوا یې تر ټولو پخوانۍ کډې بیا د ښې هوا او شنې ځمکې په لټون د آمو سیند څخه اوښتي او اوسني افغانستان کې په داسې حال کې مېشت شوي چې وده او خپرېدل نورو ځمکو ته او کډوال ژوند یې هم کاملاً پرې ایښی نه دی. ځینې نور تاریخ پوهان بیا د آریایانو بنسټځای همدا اوسنی افغانستان او د ټولو نه مخکې د هغو بلخ یا پخوانی بخدي ښار ګڼي. دا چې اوستا کې اصلي مفاهیم څنګه بیان شوي له سره لوستل غواړي. په افسانوي تاریخ کې لکه د پارسي ژبې شاهنامې په شان د کیومرث، طهماسب یا هوشنګ او بالاخره یما څخه د پادشاهانو په توګه نوم اخیستل شوی د آرګا او بارګا نوکر و چاکر سره. دا افسانې ماته ټولې هغه وخت غلطې ثابتې شوې چې د اوستا یوه برخه 9مه یسنا یا 8مه یشت مې د لاتیني الفبا سره په پخوانۍ پښتو ولوست او دا راته ثابته شوه چې د اوستا ژبه د ژبپوهانو په وینا مړه ژبه نه ده، کومه چې په غږیز ډول ونشي لوستل کېدای، بلکې د اوستا ژبه زړه پښتو ده. فی الحال موږ د دې بحث څخه تېرېږو چې د آریایانو لومړی ټاټوبی د قفقاز غرونه دي که د بخدي ښار، ځکه هلته هم داسې ملتونه شته چې ځانونه په خټه پښتانه بولي، لکه د اوسیتیا د جمهوریت خلک یا د چچن د خلکو نوم چې په ډېر احتمال د ځېځن یا ځاځیان لهجوي تلفظ وي، او د کفقاز د غرونو نوم چې د عربي یا ترکي کف د غر په معنا او آریایي کاز یا کاس ترکیب دی، په خپله د معنایي ترکیب په لحاظ د پښتنو د کسي غره د نوم سره ورته والی لري، کوم چې د پښتنو افسانوي تاریخ کې مهم رول لري. کېدای شي د قفقاز دا کاس د پښتون کاسي قوم د نوم څخه اخیستل شوی وي. نو سوال پیدا کېدای شي چې آیا آریایي کډې د قفقاز نه دلته راغلي که نه د دې ځمکې څخه قفقاز ته تللي. دلته به د کیومرث، طهماسب او هوشنګ د افسانوي کیسو نه تېر شو او یوازې د نومونو په ترکیب او لغوي معنا کې به یې لږ ودرېږو او د هغو نه وروسته به د اوستا یا زما په وینا اوسېدا د هغې برخې عمومي مفهوم، نه په هغه ژبه چې ما د کتاب چاپولو دپاره په جزئیاتو لیکلی، بلکې په عام فهمه ژبه د یوې دیالوګ لرونکې کیسې په ډول د یما پادشاه څخه پیل کړو. د اوستا یا اوسېدا متن ما پښتو ولوست، نو دا باور هم لاسته راغی چې د دې کتاب د لیکوال زردښتر ژبه پښتو وه. که ژوند پاتې وه د دې سلسله کیسو د ختم څخه وروسته به حداقل د شرق په لور تللي آریایان د ریګ وده سره یې او د غرب په لور تللي آریایان د پارسوه د لقب سره یې هم تر خپلې پوهې او معلوماتو تعقیب کړو او وڅېړو.